سار د علم چې بیلار وي چې تش د خېټې تابعدار وي داسې ملا سره خاصم دښمني پکار ده داسې ځواني پکار ده داسې ځواني. ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک و نبی علیہ السلام پیشنگوئی کړي و وی لو کان العلم عند الثریا لذهب به رجل من فارس حتى يتناوله. داغه بارک پیشنگوئی ونستا بارک چا کړي دا شیعاګانو کړي وا د شیعه اولاد او ایزه تقلید نکوم کور کې د خځې تقلید کې چې هغه مخ د ډوډۍ کېږي نه هغه خوري د چومیار تقلید کې چې سبدې دلوګن نه هغه پخپو کې درځي تقلید کې چې کپړې وګن نه هغه چې کنه اچي دا نه وای دا په کم دلیل ګندلې دي ها دا تاسو بیان کې دا په کم دلیل ګندلې دي موږ به دلیل چې کم نه تا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت جی فرمان مولوی صاحب خبره کوي. هاي فرمان وجیا څنګه له طبيعت خو یې مولوی صاحب؟ الحمدلله شکر دې خیر. لا شکر لك مصروف آئے خبر څه کله روانه وي. حاجی ها زه سید مې ک په چرته داسې وزګار یم نو مې چې مسلې تاسو مو کول. ولې څه ورغله با جوړ نه کنه نه چې په خبر نه خبره کومه. حاجی جی او دا یو روایت بل ورځ یو کلیپ کې تاسو چلیدل او کان العلم عند الثريا لذهب به رجل من فارس حتى يتناوله. جی او جنودي باندې تاسو لکه دې کې لکه چې کوم روافض دی هغه وایي چې را دې مراد زموږ خمینی دی. هاي او تاسو ته امام صاحب په هغه باندې پېټ کړی حال دا چې دا خود امت په اتفاق سره سلمان فارسی رضی الله عنه مبارک دې شان ورود دی کنه. او چې ما ته وکړل حاجی بیا د تقلید باندې تاسو ناشنا دلایل پیش کړی دي چې یاره دا د خدای د لار ډوډۍ خورل دا تقلید دی د موچی چمیار د لاس جوړې شوی سپلې خپوت اغوستل دا تقلید دی درځي کپڑے اغوستل دا تقلید دی. نو دې باندې چې مولوی صاحب یو سوال واردی کی چې آیا تاسو ته امام صاحب د قبر نه ډوډۍ راځي یا سپلې درله امام صاحب را لګي یا چې هغه کوم د کپړو تجارت کولو هغه درله جوړوي تاسو له را لګي حال دا چې دا خو دنیوي امور دي دنیوي امور کې ته په کور کې خدي تقلید کې کله امام تقلید کوي ته کافر کېږي مشرک کېږي. مولوی صاحب لکه دا خبره نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خو دنیوي امور دي هغه فرمایي صحیح مسلم حدیث دی انتم اعلم بامر دنیاکم. لکه دینی امور دي مولوی صاحب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انتم اعلم بامر دنیاکم. په قرآن کې ته وایي څنګه ته کوم روایت تاسو فصل اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. او نو دا خو مولوی صاحب اهل ذکر دا مسجد استاد تقلید کې نه غره مسلمان چې د امام خو دې مشرک دی. مولوی صاحب غوسه کېږه ما بل بلم تعویذ ما شاګر ورته ټلیفون کړی ستا شاګر نه ټلیفون کړی دی دغه دي پیروکار او مسلمانان دي. اهل ذکر دا جمع صيغه او امام صاحب مفرد دی جمع اطلاق مفرد باندې ته څنګه کې یو خدا خبره ده افراد موجود یا ساته چې کلی په جمع کې جزء موجود وي. حاجی دا ځان له قاعده مو جوړو نه مولوی صاحب نو تا ولې کېده کې پرې خو کېده کې ته ما توریدي شو د امام صاحب کېده خراب ونه اعوذ بالله من ذلک عقیده کې زما قرآن حدیث تابع فروعي مسائل د امام صاحب مقلد او تفسیر نو مقلد خو جاهل ته وای نو ته چې د فروعي کې مولوی صاحب انا اعظم تبلیغ کوم مشرک او کافر یم. مولوی صاحب فرع فاصل باندې بنا ده مولوی صاحب فرع فاصل باندې بنا ده نو چې اصل نه معنی فرع په څنګه دی څنګه بنا له فصل باندې چې اصل عقیده نه مانی نو بیا هغه په فروعاتو کې څنګه حالان کې دا غیر فروعات ته نه مانی موجود دي د اصول کې تقلید نه د فروع کې تقلید کوم. نو دا فروعات په دغه کې نشته قرآن او حدیث کې ته ما ته ښه کنه ته چې زیر د خین زما مقلد کېږي بیا ستاسو مقلد کېږي د خر نه مقلد کېږي زه سره مقلد کېږم. دا غیر مقلد تاسو نس خر نه بالکل تخاري خارج. نو دا اشرف علي تانوي صاحب چې لیکي ملفوظات کې چې امام صاحب غیر مقلد او انسان نه امام صاحب وایدا غیر مقلد او هغه هوتا خرو ګرځول ګستاخی سره کې د امام صاحب تخاري امام صاحب تاسو ټول جوړ چې کوم امام به لګولې تاسو ابي کې تکلیف کوئی مالک کې کوئی د حنبلي کې کوئی د ټول تکلیف کوئی امام صاحب تاسو بدل کې
څه باندې دشمن دی تقلید ناروا دی، حرام دی. مونږ چې کوم ځای کې د امام صاحب کول صحیح راځي، د امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهم د هغې دغه چې کوم د ډیران سپی کله یو خوا منډه کله بل خوا منډه. مولوي صاحب الفاظ سره وګوره، دا د مولانا دا د ستا شان سره نه ښایي. کار صرف آرام سره خپل کار سره او سپی خو هغه دغه مقلد چې هغه ته غاړه کې پټې چولې، نو دا څه سوي تا خو چې کدا ته هر غیر مقلد سپی کاری نه امام صاحب هغه د اول سپی وګرځول، لکه دا دغه په شان کې ګستاهی شوه. مولوي صاحب د دې زمانې تاسو چې څومره تاسو خره زما پر هغه ستا پس نو ته خو مقلد، نو مقلد خبر له اعتبار نشته دی کنه، مقلد هو جاهلی څنګه میں مقلد ہو جاہلی جاہل مطلقی تقلید کې څنګه ډوړې کې هغه تقلید کې خبره مانی ها بازار کې دکاندار خبره مانی هغه مقلد خیر دی. ها ماشاءالله. نو ته چې د خدي نه، نو ته ما خو درته وایي چې ته د خدي د لاف ډوډۍ خورې کې امام صاحب دل را لېږي. مولوي صاحب ته د خدي د لاف ډوډۍ خورې کې امام صاحب دل را لېږي. ته تقلید خبره کوم بری خبره. نو چې ته د تقلید خبره کې دلیل په امام صاحب پیش کړي او ډوډۍ د خدي د لاف خورې، نو ته د امام صاحب مقلد کې د خدي مقلد دی. دا ربونه خو به باندې خپل ځان ته ساتي. دا تاسو مولوي صاحب ته د خدي تقلید کې کې د امام صاحب تقلید کې مولوي صاحب ته د خدي د لاف ډوډۍ خورې چې د امام صاحب اس موبائل نہ چھوڑتے. مولوی صاحب اللہ نے پتا رحم کہ اللہ عز و جل اس کا ہدایت نصیب کی. اللہ سبحانہ و تعالی اس واسطے ټول مقلدین و ہدایت نصیب کې موبایل نو چاته نو دا موبایل دې بند کو او چاته نه بیا خلکو ته نجیم محفلونو کې لګیای چې زما شاګرد ورته ټلیفون کو پلان او فلان او فلان او ځان کې وډینګره اوس موبایل نو چاته. आपके मिलाए हुए नंबर से انا لله و انا الیه راجعون. دا زړور او غیرت ځوانان زنده‌باد زنده‌باد زنده‌باد، اهل الحديث او سلف ځوانان زنده‌باد زنده‌باد زنده‌باد.